الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخرني درس کې منګ الله په توفیق سره سورة المؤمنون ختم کړو او نن به ان شاء الله سورة النور شروع کوو. سورة النور دا مدنی سورت ته او په دې کې څلور شپېته آیتونه دي او 9 رکوګانې دي او مقصد د دې سورت ته د بے حیايي لارې بندول. کله چې انسان په الله باندې ایمان دروړي او د الله توحید ومني نو شیطان بیا په د پسې ورپسې شي او حرام طرف ته راړي، نو ایمان ولا خراب کوي. ځکه الله سبحانه وتعالی په دې سورت کې د غلاري بندي چې هغه بے حیايي ته انسان رسي. او د دې سورت نوم سورۃ النور دی، نور رڼا ته وایي. نو په دې کې الله سبحانه وتعالی اسباب د رڼا بیان کړی دي چې دا رڼا د نور چې په ځل کې کم پیدا کیږي د مؤمن، نو دې اسباب څه دي؟ دغه سوجل چې نور الله پیدا کوي، لکه جمعتونو ته تک، قرآن ویل، الله ذکر کول، د بے حیايي نه ځان ساتل، نو دا ټول مسلې الله سبحانه وتعالی په دې کې راوړي. ځکه به عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبره کوله او کوفی والو ته دا خبره لیکلې مو چې خپل زنانو ته د سورۃ وخی. په دې سورۃ کې د عائشہ رضی الله عنها براءت الله بیان کړي چې عائشہ رضی الله عنها پاک زنانه ده او منافقانو په غیبه نه اسی تهمت لګولې. په دې قیمتي سورۃ ته بے حیايي د بندولو لپاره تقریبا 8 طریقې خوري. اوله طریقه دا خوري چې حدود بقایمه، بیا کور ته داخلو لپاره اجازه، د نظر حفاظت، د حجاب مسله، د نکاح مسله، ټول الله دې لپاره وړي دي چې خلک د فحاشۍ نه بچي. موږ به حتی الوسع کوشش کوو ان شاء الله چې مسله دومره واضح کو چې تاسو ذهن به کولاو شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سورة انزلناها وفرضناها، دا یو سورت دی چې نازل کړي دی موږ او فرض کړي دی موږ عمل په دی باندې. سورة انزلناها هم د دې سورت مبارکه خبرې کی، وفرضناها دې سورت په احکام باندې عمل چې الله فرض کړي. وانزلنا فيها آيات بينات، او نازل کړي دي موږ په دې کې حکمونه ښکاره. لعلکم تذکرون، د دې لپاره چې تاسو نصیحت واخلئ. اوس اول قانون بل بیان د زنا حد. الزانیة والزانی، زناکار ښځه او زناکار سړی، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده، نو وهي هر یو د دوانو سل دوری. کم سړی یا ښځه چې زنا وکړي نو سل دوری به وهلی کېږي. حدیث کې ورسره 1 کال شړل هم راغلي. دا هغه چې واده نه او چې واده یې نو د هغو دپاره بیا رجم دی، مکانو به یې ولي چې مړ شي. نو د هغې وجه دا ده چې د ده ګناه غټه ده. ښځه یې لیدلې ده، واده یې شتي، د هغې باوجود دی لګیا د زنا کوي، نو دی حقدار د دې چې دی بلکل ختم شي. دغه شان د ښځه خاوند یې شتي او د زنا کوي، نو د نورو دپاره تخفیف په دې دی په سزا کې چې هغوی واده نشتی، نو د هلک او نه د جنۍ بې د رجم دا سزا الله ولې ښودې ده. واضح دې لپاره چې بې حیايي او فحاشي ختمه شي، لر بندي. او په کوم ملک کې په کوم علاقه کې چې دا حد قایمي هلته سره څوک د زنا نوم نه علي. درېیمه مسله چې الله بله سزا ولې نه ښووه، سرتې ووهئ، پانسي کوي، نو داسې ولې و چې رجم یې کوي. د رجم نه سزا الله ولې په شریعت کې ښووه؟
جواب دا دی چې رجم کې د هر اندام په کاڼي باندې لګي او کله چې انسان زنا کوي او په آخري وخت کې د دنه منی وځي نو د ټول جسم ته خون ملاوي هر اندام ته خون ملاوي شي په ټول رګونو په جسم په هر ځماني یو قسمه لذت ته ملاوي نو دا غیر لپاره مناسب به دا چې د هر اندام هغه وشته شي ځکه چې د خون د هر زنا غسته ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله او ندینی ستا سولر بدی دوانو باندې شفقت کول بجاری کولو د حکم د الله کې ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر کای تاسو چې ایمان لرئ په الله باندې او ورځ د آخرت باندې دوسړوي چې غریبانان دي ظلم دی وسنګ بدل کې انسان دی خو نو بس غلطی ته وشو الله دې سم کوي شفقتونه وفقتونه مکوي کله چې الله فیصله راشي بیا شفقت سیټ تکي مسله دلته الله د الله شریعت دوی چې کله دا سړی چې کله ورته او د پردی زنانه سره زنا کوله په هغه ټیم کې ولې د تنویه چې د پردی عورت ته د زمانه لپاره حرام دی د زنانه تنویه نو اوس په دې باندې زړه سلسيږي ذکر الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين او حاضر دي شي عذاب د دې دوانو ته یو ډله د مؤمنانو نه یو ډله دې په دغه ټیم کې ولاړې عبرت دی وخت اوس پټي وښتو یا پټي ولا سزا ورکړه نو چا ونریدو چا عبرت وانه شي د سزا څنګه د کوړی څنګه ور کوي د رجم څنګه کوي چې کله ویني بخپل سترګو نو بیا بالکل د دین ځان لري ساتي الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه زناکار سره نکاح نه کوي مگر زناکاری خزي سره یا د مشرکی خزي سره والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك او زناکار خزه نکاح نه کوي د دې سره مگر زناکار سره یا مشرک وحرم ذلك على المؤمنين او حرام کړی شوی دی دا کار به مؤمنانو باندې په دې کې مفسرین جدا جدا مطلبونه بیانوي مشهور دی وایي چې زناکار سره نه خوخي واده مگر د چا سره زناکار خي سره الته طبيعت د یو شان دی کنه دم پلیت نو دغه پلیت ان شاء الله غایت مخ در روان دي چې دی یو بل خوخي زناکار خزه نه خوخي مگر زناکار سره اوس یو سره دیندار دی پنځه وخت مونږ کوي د رسول الله سلام په طریقه دی د دین پابند دی د عبادت پابند دی شکر د رسول سم په طریقه دی نو پلیت خزه د سره وخت نشي تیرولې او نه دی خوخي د خپل واده د پاره زید پته دا سړی دا وای دا صفه سړی د خدا قسم شي نه کوي شاده سړی د الله دین نه خبر دی بد الله په دین کې لګي نه دغه په حدود کې دن نه نه دا وسر نکاح نه کوي نه خوخي دغه شان زناکار سړی او پلیت سړی پاک خزانه خوخي مړه داسه خزره دا غټ غټ جامې غوستي او په مخه چې د پرده او حجاب او پرده او حجاب خزه خو دې مزه کې اجازه ده د دې خپل ځان په خزه ګوري یو مطلب دا دی بل مطلب دا دی چې زناکار سړی به د زناکار خزه سره واده کوي زناکار خزه به د زناکار سړی سره واده کوي پاکول نه دی په کار چې دوی خواله ورشي یعنی یو سړی د پاک دی یو خزه په زنا مشهور ده نه د په کار دل چې د غي سره نکاح وکړي یو خزه پاک خزه یو سړی په زنا او په خباثت مشهور دی د خزه نه په کار چې د سړی سره واده وکړي او نکاح وسره وکړي به دې کې بل فائدہ د ما ذکر کړو الزانیه والزانی زناکار خزه او زناکار سړی په دوی آیت کې الله زناکار خزه مخ کې ذکر کړه نو خزه مخ کې کړه د سړی نه وجه دا غیدا ده چې په زنا کولو کې همیشه غټ لاس یې د خزي غټ لاس په زنا کې هغه د خزي او چې خزه نه غواړي نو ډیر په مشکل راغی سره زنا کې دی شي ډیر په مشکله او چې خزه غواړي
نو به ډېره اسانه ده. نو ځکه الله زناکاره ښځه مخکې ذکر کړه. سورت مایده کې څه ویلو؟ وی غل سړی غله ښځه. نو هلته په غلا کې غټ داسته چای اده سړي. والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء او کسان چې بدنامه لګي په پاک دامنو نفسونو باندې بیا نه راوړي څلور ګواهان. اوس بل قانون دی، یو سړي په ښځه باندې تهمت ولګوي چې د پلاني ښځه د زناکاره ده، الله وی په دې باندې به لازم سره وړي څلور ګواهان چې هغوی یو موږ لیدلی ده. کله څلور ګواهان دغه مسله ته لري کې چې ګواهان پکې نه نو بیا خو بهر مزي شو، بس هر سړی به په خپله مرضي بدنامه لګي، د خپلې ښځې سره به یې نه لګي. نو څه به ووایي؟ وی به چې دې زنا کړې ده زما ورسره نه لګي. پاکه ښځه به روغه ښځه به خو دې ته بله طریقه نه ویلایي، دا طریقه به جوړه کړي. نو ځکه به که الله څلور ګواهان دا کړو، که څلور ګواهان یې رانه وړو فجلدوهم 80 جلدا، نو ووهئ دوی اتیا درې، ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، او ما قبلوي دوی لره ګواهي هېڅکله. واولئک هم الفاسقون، او دا کسان هم دوی نافرمانه دي. زموږ څومره ښکلی شریعت داسې معمولي خبر نه ده. ګوره په سړي باندې بهتان لګول، او دا یوازې د زنا مسله نه ده، هر بهتان چې هغې د لاسه ستا عزت خرابي. تا په ما باندې بهتان ولګو، زه دې په شرمونو وشرمولم، خلک وایي چې دی دي سي دی دي سي، وایي لاړ شه محکمه کې به ده باندې څه وکړه؟ کیس وکړه. قاضي به یې راووړي به تا داسې خبره کړې ده. خلک وایي چې ته دا وې ته دا ما ویلې. څنګه تا سره ګوان شته بلې نه ګوان خو نشي چې ګوان نشي اتیا دورې ولله سزا ورکړي. ته څنګه داسې خبرې کوي؟ د خلکو په عزتونو باندې لوبې کوي. دا خو موږ د پښتنو ته وړه خبره ښکاري. پلانې ښځه زناکاره، پلانې سړی د زناکار غونته کېدی، پلانې غل دی، پلانې ډاکو دی، پلانې چرس خرڅوي، پلانې دا موږ ته داسې ګپ شپ غونته کې ښکاري. نو دا ګورې غټه مسله ده. دا سړی په تا باندې ښه باقاعده کیس کولی شي، او چې تا سره ګواهان نه بدې خبر ته به سزا ملوي. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، مگر هغه کسان چې توبه ویسته وروسته د دین او برابري کو عمل خپل. فإن الله غفور رحيم، یقینا الله بخونکی رحم کوونکی دی. والذين يرمون ازواجهم، او هغه کسان چې ولی ښځې خپلې، ولی دی ترجمه ده، نور مطلب دا دی والذين يرمون ازواجهم، هغه کسان چې بدنامي ښځې خپلې. ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم، او نه دوی لره ګواهان مگر نفسونه د دوی. اوس بل قانون د لعان دی. یو سړی دی خپله ښځه په زنا باندې ولیده، ګواهان نه وو. اوس که غلی کینو نه زړه ټق کوي وچوي چې بوی دغه ما په خپلو سترګو لیدلې، او که دی غلی کیني دا خبر وکړه اوس مخې ته دې څه نه کوي، ګواهان ورسره نشته، نو څو دورې به والی کېږي؟ اتیا دورې به والی کېږي. ځکه بیا خو دروغجن شو چې خبره یې وکړه چې زما ښځې زنا کړې ده، بیا غلی شو. غلی خو دې کېناستی نه شي، ځکه چې هلته خو یې لیدلې ده. لاړ کیس یې وکړو، وی قاضي ته عالم ته وي زما د ښځې زنا کړې، څلور ګواهان ورسره نشتي، ګواهان خو نشتي که نه. اوس که دې غلی کینی نو څو دورې به والی کېږي؟ اتیا دورې. ځکه دروغجن دی. اگر که دلیدلی ځکه دی غلی کېناست، قاضي ورته ګواهان شتي وي نه، او بس بیا روان شو. چېرته ځي؟ راشه تا خبره کړې چې ښځې زنا کړې او ګواهان دې رانه وستو، بس اتیا دورې سزا وله ورکړي. غلی دی نه کیني، وایي نه نه زنا یې کړې ده، ګواهان نشته، زه ګواهي کوم که نو یې کړې ده. نو بیا د هغې دپاره مسله د لعان ده. ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم، او نه دوی لره ګواهان مگر نفسونه د دوی. فشهادة احدهم 4 شهادات بالله، نو ګواهي د یو تن د دوی څلور ګواهانې دي بالله، په قسم د الله باندې. انه لمن الصادقین، چې یقینا دی خامخا د رښتینو نه دی. یعنی څلور لعان به وکړي، به یې که 15 قسم خوري. اول څلورو کې به څه قسم خوري؟ چې دا ښځه زناکاره ده. د هغې نه بعد به ښځه راوستی شي،
نو یا خو به ښځه اقرار وکړي که اقرار وکړو چې او یېرېده د الله نه بس دا به رجم کړی شي که اقرار یې نه کوو چې ما زنا نه کړې نو دغه شان قسمونه به هغه هم وخوري که قسمونه وخوړو نو بیا به حد قایمیږي نه نو څه چلو شو اوس فایده سره ووته جدا به شي دویمه فایده که د دنیا د عذاب نه د ښځه خو بد شوه خو کوم ځای کې به ورته عذاب میلاو شي آخرت کې ورته میلاو شي والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين او پینځم گواہی دا ده چې لعنت د الله دی وي بدبانی کوي د دروغجنونه سړی ويدروا عنها العذاب او لري کوي دا غین عذاب دا خبره ان تشهد 4 شهادات بالله چې هغه گوايو کې څلور گواهی په قسم سره په الله باندې انه لمن الكاذبين چې یقینا د خامخا د دروغجنونه دي څلور قسمونه بوخري چې سړی څه دي دروغجن دي پینځم قسم والخامسة ان غضب الله عليها او پینځم پیری بوي چې غضب د الله دی بده خزبان دي ان كان من الصادقين کچرته دا سره د رښتینونه ولولا فضل الله عليكم ورحمته او کچرته نه فضل د الله پتا سو باندې او رحمت دا کدا قران نه د احکام الله نه بیان کړي نتاسو وسکول ولله الله رحم دي وان الله تواب حكيم او يقينا الله توب قبلونك حكمه والدي روانه ایتونه د عائشه رضی الله عنها د پاکی د پاره بیان شوی دي او را کو شوی دي چې عائشه رضی الله عنها پاکه زنانه ده واقعه د افک ما تفصیلا بیان کړی د الله په توفیق سره ما په دې باندې یو درس کړی تاسو ورېدلی واقعه د افک او دغه فواید عائشه رضی الله عنها باندې بهتان قصه مالته ما تفصیلا ذکر کړی دلته تفصیل نشو کول ولنده دا چې رسول سم یو غزاله تلو بنو مستلق غزاله نو بدغه کې عائشه رضی الله عنها امیل ورکشو امیل لغین ورکشو چې دوله خور ور کړو کله چې لخر روان شو د امیل بس ګرځیدا امیل وته نمیلو ګرځیدا بدی کې د لخر لاړ او خلکو دا ګمانو کې چې دا په اوخ باندې سوره ده ځکه چې جاوا یا ناس د پاره چې زنانه وبګدر نه کې ناشتي نو دا عائشه رضی الله عنها د جسم نه نریوه جسم نه سپکه و درنه نه نوې کس دا ناس لاړ چې واپس رااله چې وګد لخر تلې او غمیل د اوخ لاندې پروت نو بدلته اشاره شو چې زه دوباره شیو ما بیا وی څه ته پت بلار ولګي چې ویل نشته مونږ سره نو بدی کې صفوان ابن معطل رضی الله عنه راغی د شاته پاتې شو نو چې وی کته دا ان لله وانا الیه راجعون وی او اوخه کینو عائشه رضی الله عنها بل پاسه کیناست او بخپل عائشه رضی الله عنها وی چې د ما سره بغیر د دین له نور څه خبرې نه کړي چې ان لله وانا الیه راجعون او چې صحابي او به د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیله بس روان شو به چې لخر ته ورسېدو د سره عبد الله بن ابي بن سلول منافقمو نو چې لخر ته وسنګ ورسېدو چې منافقانو کته چې دوی رالو نو بس ډایرک عبد الله بن ابي بن سلول دا خبره مشهوره کړه چې دا په قصبات شی و د صفوان سره زنا کوله او د منافقانو په هر دور کې دا کار دي چې دوی همیشه په پاک دامنو خلکو باندې بهتانونه او تهمتونه دا لګي که علما دي سړي دي او که زنانه دي او دوی دا کار دي تهمتونه په لګي ځکه چې بل طریقې په اوس نه رسي نو په دې طریقې په لګي شي مدینه کې دا خبره مشهور شو عائشه رضی خبروم نو ناغو چې د مستح د مور سره وته ما هغه وخت به دي سوچ دا ډکو میچازول باکسر د زنانه د شپې وتی بهر ته نو یزه د مستح سره وته په لاره موږ روانو نو بس ځکه د برقه دغه د خپې ته وخت ناغي دي سي تندک وو دغه سره وی الله دې مستح غر کو تبا کیو یموتیج د ساده خځه مستح ته د سویل تندک ته وو خیر هغه ته وی ته ګوره وی دې ما خبرو کې شریک ته تا پسې چی کوي
ولې په ما به څه خبرې کوي څه چل دی هغې ورته خبره وکړه چې خلک ستا باره کې داسې وي هغوی زه بیمار وم ښه بیماره شو وایي ما ته یو خبر احساس کېدو چې رسول صم به کور ته راتو نور کله به رسول صم ډېر مینه محبت کې خبرې کولې خو دې ورځو کې چې به رسول صم راغی لرې نه به ووایي څنګه یې ښه او دا د رسول صم اوچت اخلاق دي والله العظیم چې یو سړي ته دې داسې خبر راورسي چې د ښځه داسې ده او هغه بیا هم دومره کوي چې د نه کور ته ورځو د ښځې نه تپوس کوي چې ته څنګه یې ښه د هغه ډېر اوچت اخلاق دي د یو زناور غونته کي او بد اخلاقي هغه د اول ورځې نه ټوله قصه خرابه کړي دې ته سوچ نه کوي چې کېدای شي دروغي د دې خبرې تحقیق پکار دی څنګه ولې دا ښځه زما سره دومره وخت تېر کړی دی ما دا ښځه پېژندلې ده دا داسې ده نه ده نو بیا چې هغې ته پته ولګېده زما بیماري ښه ډېره شوه ما رسول صم ته یا رسول زه پلار کره ځم تاسو سمه وکړئ د رسول صم اخلاق په دې حالاتو کې ته هم رسول صم وایي زه لاړه شه زمونږ هغه بعض پښتو په چا باندې ښایي په ښځه باندې ښایي عامو حالاتو کې ته وایي لاړه شه زما نه ځه موږ دا خوی نه دی ښځه وایي د پلار کره څوک پرېږدي یعنې پلار کره مه پرېږده خو که چېرته کاکا دلې کره پروګرام وي ماما کره پروګرام وي ماما زامن تره زامن نو بیا بوزه راوله خو چې چا نه چې پیدا ده هلته یې مه بوزه دا د بعضو پښتو ده په دې سختو حالاتو کې رسول صم هغې اجازت ورکړو هغه لاړ وایي چې کور ته لاړم پلار یې ناست ځان له خفه و مور یې ځان له خفه وه ژړلې رسول وسلم د زه حاصل بیانوم رسول صم پسې بیا کور ته ورغی چې کور ته ورغی نو ورته یې وویل عایشې که تا دا کار نه کړی هغه به الله بیان کړي او څو ورځې شوي چې وحي نه ورغلی ډېر شو ورځې دلیل دی چې رسول سره علم الغیب نشتی انتظار یې کوو د ایتونو ته وایي عایشې که تا دا کار نه کړی الله به ستا صفایي بیان کړي او که دې کړی نو توبه وباسه د دې سره هغې غم ښه ډېر شو چې دې ماته دا خبره کوي نو یې ما پلار ته وویل پلار یې ناست و پلار یې م ژړل وی ما پلار ته وی چې عجب عني رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د طرف نه رسول صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي هغه ما ته وکتل د سترګو اوښکې ابوبکر صدیق ډېر اوچت انسان وی ما ته وی چې لا ادري ما اقول لرسول الله ما ته لور زه اوس ده ته به څه وایم غټ سړی دی داسې ادب و په هغه کې دومره هم نشو ویلی چې یا رسول الله زما لور چې هغه ته ښه پېژني پاکه جنۍ ده او زړه مطمئن ساته دومره هم نشي ویلی ما ته وایي چې لور زه به اوس دته څه یم نو دا خو غټ انسان دی وی بیا یې مور ته وایي چې مور تو ته څه وایي هغې وایي چې زه ورته څه وایم غټ سړی دی معمولي سړی نه چې موږ سره خبرې وکړو دی به خپله خبره ښه پوهېږي دومره هغوی ادب کو د رسول وسلم نو بس چې دا خبرې وشوې زما غم دومره ډېر شو چې هغه اوښکې بیا د غم یو درجې ته ورسي هغه اوښکې څه شي ختمې شي وچې شي بیا وایي رسول وسلم راغی مسکې وایي ما ته وایي چې عایشې زیری دی ستا دپاره وایي ما چې څه زیری دی وایي چې الله ستا برات ته اسمانونه نازل کو وی الله وی چې دا پاکه ده د هغه مور پلار ورته پاسوي د رسول صلی شکریه ادا کړه یې دومره غټ زیری ته راوړو وایي ما چې په الله مې د قسمي چې زه نه پاسمونی شکریه ادا کوم زه شکریه د هغه رب ادا کوم چې دا برات نازل کړی هم خفه و د رسول صلی نو پای نه سي د رسول صلی ته شکریه ونه عایشه رانه وایي چې ما دا سوچ نه و کړی چې الله به زما په باره کې په قرآن کې ایتونه نازلوي ځکه چې ما ته پته وي چې کمزورې ښځه یم یعنې د دینداره سړی ځان ډېر عجزه ګڼي ما چې زه کمزورې ښځه یم اوس دومره ښځه هم نه یم چې الله به زما په باره کې وایي چې دا پاکه ده خو دومره راته پته و چې زه پاکه یم الله به زما مرسته کوي نو ما چې کیدای شي الله پیغمبر ته په خوب کې دا خبره وښیي چې ستا د ښځه څه ده پاکه ده خو الله دې څه ونه کړه ولې ځکه که خوب کې ورته ښوولی بیا سبا د رسول صلی په منبر بیان کړی بیا چا نه منله یو به چې دا کیدای شي د ځان نه اوس دا خبره جوړه کړه دا ښځه به بچکۍ چې دا ما خوب لیدلی نو دا هغه ایتونه دي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم یقینا کسان چې راتګ کړي دي په دروغ جوړولو عائشه باندې یو ډله د ستاسو نه لا تحسبوا شرا لكم ګمان مکوئ په دې باندې چې دا بد د ستاسو دپاره بل هو خیر لكم بلکې دا غوره د ستاسو دپاره
لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم دفار د هر یو تند دوی نه سزا د غیدا چې کړي دي د ګنانا والذي تولى كبره منهم او هغه سړی چې راوچت کړي دی لوی بوج د دوی نه څوک دی عبد الله بن ابي بن سلول او هغه سړی چې راوچت کړي دی لوی بوج د غیدا دوی نه له عذاب عظیم هغه د بار عذاب لوی دی لولا اذ سمعتموه ولنو کله چې واورید تاسو دا خبره ظن المؤمنون والمؤمنات چې ګمان کړي مؤمنانو سړو او مؤمنو خزو بیا انفسهم خیرا په بل باندې د خیر پکار غوډی شو ان الله دې سم معاشره غواړي ګور چې کلم ته د مسلمان په باره کې خبر راورسي نو سکوا خ ګمان کو وقالوا هذا إفك مبين أولي ويدوي جدا دروغ دي خكارا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ولنرى وللدوي بدي خبر سلور قواهان فإذ لم يأتوا بالشهداء نكلت دويران وللقواهان فأولئك عند الله هم الكاذبون نتاكسان فنجد اللهم دوي دروغ جندي ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة او کچرت نوې فضل د الله پتا سبحان دی او رحمت داغه په دنیا او آخرت کې لمسکم فيما افضتم فيه عذاب عظیم خامخار سیدل به تاسو ته باغ سکی چې تاسو داخل شي وي باغی کې عذاب لوی الله به باندې عذاب راوسته په دومره غټو خبرو کې تاسو دیږي اذ تلقونه بالسنتكم کله چې راواغست تاسو دا خبره په خپل جوابانی وتقولون بافواهكم او ویل تاسو بخلو خبرو بانی ما ليس لكم به علم هغه خبره چې نو تاسو لر باغی باندې علم وتحسبونه هینا او ګمان کو تاسو چې دا خو معمولی خبره ده وهو عند الله عظیم او دا خبره خامخا بنز د الله لري لوی خبره وا سمامولی خبره هونه دا بس کسان چې کینی په بیٹک کې نو غب شپ دی لګی چې لکه د پلاني خور خراب ده ولیاذ بالله د پلاني خزمه د ټیک نخ کاری د پلاني د لور ما د خنخ کاری دا د معمولی خبره ښکاری الله دا غټه خبره ته د انسان په عزت کې ګوتی ویلې بل دا معمولی خبره په یو ځکه استادي سي ویزا لکه مثال کې په یو ځکه نه چې غب شپ تی لګو بیٹک دی ګرمو مجلس تی ګرمو د بغیرت خلکو کار دی وکړو یو زنانه باندې دی بهتان ولګاو چې به د پلاني کور کې چې رقم جنې ده د دې پلاني د لور دا ما د ټیک نخ کاری پلاني سره ملي دی پلاني سره دروغ دی تا خو دا وځه مجلس ګرم شو خلکو وخاندل غب شپ ولګي خدا زنانه بدنام شو دا ټول مجلس ولا بدا خبر اوس مخې ته نشر کوي بل دې سره سو کو ادنه کوي عمر بر لدی عزت لاړو تاس نشو اسمعولي خبرې وړي خبرې خوني غټي خبرې د الله چې تاسو به خبره باندې ګمان کوئ چې دا خو وړه خبره او هو عند الله عظیم هغه بنز د الله لوی خبره وا ولولا اذ سمعتم اول نو کله چې تاسو اورید دا خبره قلتم چې ویلی وې تاسو ما يكون لنا نتكلم بهذا ندی جایز منګلره چې خبرې وکړو بده باندې سبحانك هذا بهتان عظیم پاکی د تعالی دا خو بهتان لوی دی دي سی ویل بکار چې موږ له بده کې خبرې نه لري بکار دا د پیغمبر بیبي ده پدې کې به څو خبرې وکي ځکه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه چې کله دا خبرې ووري نو خپل خزت لګو ما ایوب ته وې زه پتا باندې دا ګومان نکوم پتا چې ته مال دې شو دوکره کې نو د رسول سم بیبيانه بسنګ غلطي شو دوکه ورکی دا د مؤمن ایمانی دې سي مؤمن پدې کې خبرې نه کوي يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا نصيحت کوي تاسو ته الله چې واپس نشي تاسو په شان د دې غلطۍ ته هیڅ کله إن كنتم مؤمنين كي تاسو مؤمنان ويبين الله لكم الآيات أو بياني الله تاسو آياتنا والله عليم حكيم والله وحكمة والدين إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا
یقینا کسان چې خوخی چې خورشي بیاي په مسلمانانو کې یا په مؤمنانو کې لهم عذاب علیم د دوی لپاره عذاب دردناک دی فی الدنیا والآخرة په دنیا او په آخرت کې والله يعلم وانتم لا تعلمون او الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ دمکی دا غچاته چې څوک فحاشي خوري په دې کې د نګورې فحاشي واجب دي نو چې څوک زنا کوي په دې کې د ټولي خبره لري سینماګانی چې څوک چلی ټیویانو کار چې څوک کوي د دې موبایلو کې چې سندري مندري چې دا کار چې څوک کوي یاد بالله په دې موبایلو کې چې فلمونه چې دا کیبل میبل د ډیشونو دا کیبل چې لګي دغه شان غلط تصویران چې څوک نشر کوي د زنا اډي چې څوک جوړي ټول په دې کې د داخلي الله سبحانه وتعالى نه يرو کوي ګور د دوی لپاره عذاب دی په دنیا کې او په آخرت کې او چې سدي نشر کړو چې سدي نشر کړو سبب د انټرنیټ راوته ډېر خبيث شی دی چې سدي نشر کړو نو ګره قیامت پورې ته زمواري چې څومره کسانی ګوري د دې نه مخکې چې شیر دا بټن وای الف ته لوړ وي خو شیر پیژني کنه پیژني شیر دغه د فیسبوک کې چې بټن وای چې نور دزي نور کې د مخې ته سپاره کې خو د الف باتا ساولم نو ورسي خدای دې کړی د چې شیر دی ته لایک دی ته چې قران وته وي جب می پیړه ده په دې نه راوړي لا سونه چې ته پیړ نشو چې د فیسبوک ونه چلی خو جب پیړه شو نو قران ولا نو ورسي کله چې د شیر دا بټن وای نو ګوره سوچ کو چې قیامت پر ورځ باندې الله دې ته پوښ کین اول جواب تیار ک بخپل زړه کې دغه نه بعد به شیر کا جواب ولې د مخ کې نه تیار ساتي چې قیامت پر ورځ باندې الله ته داوي ځکه دی شیخ دکتور محمد العریفی سعودي عربي او مشهور عالم دی هر سړی پیژني هغه دا واقع بیانونه ما د خپل اوریدلو وی چې یو کس اشتراک کړو په یو چینل کې په یو ویب سټ کې اشتراک پیسو هغه چې میاشتیا دا چې ته اشتراک وکینې تا ته به باقاعده هغه نیوی تازه چې سره دي تا ته ملوي کاغه د اخبار وي کاغه د فلمونی کاغه د سندرو وي کاغه د تصویرانو وي دار سي خو تا ته به روزانه نیوی تصویران د برازي ندی کس پیسې ورکړي او د یو کال لپاره د چینل په چینل کې اشتراک کړ د یو کال لپاره چې لغړ تصویران د جنکو څومره نیوی راځي نو روزانه ماته لګي به د سي جلو کو د تقریبا صد پاسه 2000 ک 3000 ملګری هغه د په خپل اشتراک کې واچول نو اشتراک دي شي وکړو چې تاسو به ماته لګي زماره طرف نه به اتوماتیک دي 2000 3000 کسان ته شي نو دا خو دې قسمه دغه سره خکول دا د ګومان کې داسري دا خدي ځکه چې دا بيدین خلک خو دې ته خکار وای کنه بده اشتراک د سٹارټ کو خپل اشتراک یې کې سٹارټ کو به دا خلک د شي کړو چې اتوماتیک تصویر د تراشي بغیر د دن نشر کولونه الته ملګرو ته شي په دې ته ملګری مو خوشاله او جوړي موږ د تصویران راځي او د خدای موږ سړي غټمنډ وواله او پیسې صرف د دوه لګې دي تقریبا میاش کا رسول زبد دې مړ شو چې مړ شو او جنازه منازه شو او خلکو خخ کو نو بیا ورسته هغه کسانو هغه د خلینو بیا خبر شو منګه هغه دوی چې د پیسې په اکاونټ باندې کوم تصویران چلیږي هغه وسوم روزانه نیوي تصویران د لغړو خزور علیږي او موږ ته سره دا میسج کوي چې ګوره د پلاني په حساب باندې تاسو ته درځي اوس موږ شي جوړو هغه دغه ول سره د رابطه کړو ویب سټ ور سره چې وای دا د هغه ته د دې سړي پاسورډ موږ لراکې هر شي رقم سری پاسورډ یې کنه پاسورډ راکې موږ بند کو د پاسورډ کوم څه نه سره مړل چې مړل نو یو کال صبر وکړي چې د اشتراک ختم شي نو یو کال روزانه به 2000 3000 کسان ته لغړ تصویران تلو هغه به کوم ځای کې پروتو هغه قبر کې پروت نو سچې نشر کوي مخکې سوچو کې ګورې چې څومره دور دی د بازو ته خوشاله شي وي ما یو پروګرام نشر کړی هي وي 2000 وکړو 2000 وکړو خو دې 2000 بتانه ته پوښوم کې هدایت ساته چې ته دینی سجدي نشر کړی صحیح منهج خبري سدي نشر کړی به دې خوشاله شي چې وای ما دینی مواد نشر کړی او خلکو ته د فائدې ملاو شو ټي وي چاله راوړل فلمونه چاله راوړل څوک د پیسې درکې جوړواله نه
بیزری دا کار نشم کول خفه به نشم زړه دی وچ پلار دی هیڅ خبر نه مور دی دا هیڅ خبر نه مور پلار بم نه مني چې کړه ته چې ټي وي راوړه یا فلم راوړه یا سندري راوړه فحاشي کار دې خي نه به مني الله دې لپاره دردناک عذاب دی والله يعلم وانتم لا تعلمون او الله بويږي او تاسو نه بويږي ولولا فضل الله عليكم ورحمته او كثرت نه فضل الله پتاسو باندې او رحمت داغه وان الله رؤوف رحيم ويقينا الله شفقت كونکي رحم كونکي د دې به حید پیدا کېدو خو به سوجي کنه الله وجب يعني يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ايمان ولو مروانيږي په قدمونو د شیطان بشي ومن يتبع خطوات الشيطان او هغه څوک چې روان شو په قدمونو د شیطان بشي فانه يأمر بالفحشاء والمنكر يقينا شيطان حكم کوي به حیاي او په بدو کارونو سره ولولا فضل الله عليكم ورحمته او کنه فضل الله پتاسو رحمت داغه ما زکا منکم من احد ابدا نبوي پاک شوی تاسو نه څوک اسکلا ولكن الله يزكي من يشاء مگر الله پاکی چاله جوړي والله سميع عليم والله يريدن کې بوده الله دې مونږه همیشه دې زنا او دې فحاشین دې الله مونږه پاک ساتي دې الله خاص رحم دې چې ته د ګناهونو پاک کې بیر دې ګناهونو دې پاک ساتي د زنا نه غلط نظر نه د حرام کارونه در روانه چې دې د په دې موقع باندې نازل شوی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو خپلو چې داغه نوم مصطح ابن وثاثه رضی الله عنه دا مصطح غریب سړیو ماته ستوي کنه مصطح امور چې د عائشه رضی الله عنها سره وته د مور و په دې خبرو کې د منافقانو په خبرو کې ګوره بعض مسلمانانو مراغلیو یعنی بعض مسلمانانو په ځل کې دا خبره چې دومره چلیږي کې دې شي او کې یو مصطح ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله پته ولګی دا چې دې به کوم شریک ته د په باندې خرچه کوله د ټوله خرچ خوراک د بچا باندې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه چې پته وته لګی چې دم زما په دور پسې دا خبرې کړې نو قسم وخوړې په الله مې قسم کې 1000 روپۍ ورک زه اوس دومره کومه نتیجه دروته چې زما په دور پسې دا خبرې کړې الله سبحانه وتعالى آیت نازل کو ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعه او قسم دینه کوي خواندان د غوروالي استاسونه او د پراخي یعنی مال وسره دي او د قسمونه نه خوري اي اتو القربى والمساكين چې ورکی دوی خپلوانو ته او مسکینانو ته والمهاجرين في سبيل الله او هجرت کوونکو ته بلار د الله کې وليعفوا واصفحوا او ما في دي او مخ دیواړي یعنی معافي د جرمو کې مخ دیواړي د غوې د سزا نه دی خبرې چې دینو ابوبکر صدیق متاثر کو به نور باغ کې صبر نه و الا تحبون ان يغفر الله لكم اي نخو خوي تاسو چې بخانو کې الله تاسو ده ابوبکر صدیق رضی الله عنه شو زه خو مې الله مين بخ به امر کوئی مستحلل پیسې ور کوي د خیر والله غفور رحیم والله بخانه کوونکی رحم کوونکی دا د مؤمن صفات دي ها ډېر خبرې به دي چې راځي په دې قران کې تاسو یوري چې هغه زموږ د معاشري د پښتو معاشري سدي خلاف دي کنه دي خلاف دي لکه یو دا چې وسړی ستا په لور باندې بوختان ولګي ته سوال بیا په د باندې خرچه کوي د سره منډي وي زموږ معاشره ته د تربيت خي وي که خطا شوی دی که هر څه شوی دی خو پښتو دار چې نه به جنازې لورځي او نه به راځي ستادل نه د پښتو بروالي او د خپل پیزار به پاک کی دغه شریعت خلاف ده شریعت وایي چې بس کار دی شوی دی خطا شوی دی هغه به غلطي کې راغلی خو تاسو په ځم باندې د خیر دروازې به بندوي ان الذين يرمون المحصنات یقینا کسان چې بهتانونه لګي په پاکو زنانو الغافلات چې غافل دي د بے حیایینا المؤمنات مؤمن دي لعنوا في الدنيا والآخرة
لعنت کړي شي د بدوی باندې په دنیا او آخرت کې ولهم عذاب عظیم او دوی لر عذاب لوی دی بار بار ګورځي تاسو ته چې دا ګوره وړه خبره نه ده په پاک دامنو خزوبانی الله وی غافل دي غافل مته غریبان هیڅ نه خبر مؤمن دي په غوبنه ته تور لګي بهتان په لګي الله نه یره پکار ده په کبایرو کې او دا عمل هغه عمل چې رسول سمو چې دي د انسان تباکی او الله له جهنم کې غوپی ور کوي دي چې الله وی چې لعنوا فی الدنيا والاخره الله لعنت ویلې بلی خلکو باندې معمولی خبره کته سره سو کینه او ته وی چیرې د پلاني د لور ما ته خنخ کاری د پلاني د خزه ورازر لاس نه سموز دا خو له زوره هغه تخبات نصیحت وکړه پښه سره لګي دی وسړي خزه ته ولید ځه خسې دی ولید چې خنه ده پلار کوڅه کې دی ولید چې الک سره لند دی شل نو ته وسکه شرمې وې دا خو بهتان نه دی تالی دی ورشه اخاون سره کینه پلار سره کینه ورور سره کینه وې ته زمونږ وروري دي خو ما دا قصه لیدلې زه خپکیږم پته دا طریقه کنه ته په شی بیریږي او دې څو ډېر کمی چلی دي ځکه غالبا بلکې غالبا خو هغه مجلسونه چې اوریدلې خبري مالی ګمان په کومو ابلوز می ولید کوټې ته ختلې و اوس کوټې ته خته دغه ډېر وځي کې دیش خو دې ته صرف یو وجایلی چې کوټې ته ختلې د نسی چلې دا خراب ده چې د سوق ته بلاره کې ولاړل دومره ظالم دی نو سید کوټې ته ختلې کوټې ته خو د خطو ډېر اسباب دي یو خزه می ولید د پلاني خزه بازار کې روانه و نو بازار ته تلو خو ډېر اسباب دي خو دې دغه یو سبب لري چې دا بازار ته تللی ده نه دا بچا په ستلې دا خراب ده نو سزا دې خلکو ووري لعنوا فی الدنيا والاخره دنیا او آخرت کې په دوی باندې لعنت ویل شي ولهم عذاب عظیم دوی لپاره سخت عذاب دی یوم تشهد علیهم السنتهم وايديهم وارجلهم هغه ورچی گواہی بکې په دوی باندې جبې د دوی او لا سنت دوی او خبي د دوی بما كانوا يعملون هغه عملونه چې دوی وکول یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق فدغه ورځ به پوره ورکی دوی ته الله جزاء د دوی حقا ويعلمون ان الله هو الحق المبين او پویږي به دوی چې الله حق ذات دی ښکارا الخبيثات للخبيثين پلیت خزید پلیت سړو د بار دي والخبيثون للخبيثات او پلیتان سړي د پلیتو خزو د بار دي والطيبات للطيبين او پاکي خزید پاکو سړو د بار دي والطيبون للطيبات او پاک سړي د بار د پاکو خزوي اشاره دی ته چې الله بندگانو سوچ کوي د پیغمبر ته پیغمبر پاک دی که پلیت دی پاک دی نو د پاک سره څنګه پلیت خزه کې دی شي پاکی خزی خو د پاکو سړو د پاره دي دوی مده چې الله چان کړي د خزی د خپل پیغمبر د پاره الله دې خزه چان کړي رد په شیعاګانو روافض او خبيثانو باندې چې غوی دا وی عائشه رضی الله عنها او حفصه رضی الله عنها د دوانو زناکاری او غو دا وی د کتابونو کې دي وی کله چې زمونږ مهدی راشي دا یو مهدی دی اوس په کوم ځای کې ناشته عراق کې دی اوس مشتي وی یعنی صد پاسه دول سوکالو شو هغه په سورن کې ناشته وی به ورسته روزي یو ډرامه ده نه وی کله چې دغه روزي چې پټ شهر په سورن کې نه پته دې په کوم ځای کې دی چې دول سوکال غره دې سکه دغه ځای کې ناشته وی چې کله دې روزي اولنې کار بدا کوي چې عائشه رضی الله عنها او حفصه رضی الله عنها د دوانو به د قبرونو نه راپاسي او دوی باندې به د زنا حد قائمي ځکه چې دوی زنا کړی دا چاوله سزا نه دور کړی دا دوی له کتابونو خبرې خبرې نه کو دا چې کم پټ ته وسناسته هغه به دا کار وکړي ابه حد قائمي الله دې سره شرمې بری ګډوډو کې سرش ما یو مناظره کته د سوریه یو عالم سنیانو عالم او زمره اوسم تکړه انسان او چې کوم شیعه عالم د مصر نو مناظره په دې موضوع روانه و چې آیا د مهدی چې کوم تاسو وای د شتي او کنه کشتي نو د کوم ځای کې دی په دې باندې خبر هغه دا په عراق کې د پلاني ځای کې د منګو سره ملو شي وي چوي
هغه شي عالم موږ سره ملاویږي وخت په وخت موږ ته نصیحتونه راکوي چې داسې کوي خو عوامو ته یې نه ښایو هغه ته کله به راوځي وایي چې کله ظلم زیات شي په شیعهګانو باندې چې کله په شیعهګانو باندې ظلم زیات شي بیا به دې زموږ مرستې ته راوځي خیر خبرې کوي هغه ته ستا په دې یقین نشي چې دی شتي هغه سني عالم ته زما په یقین نشته 1200 کال دې څه کوي دا ځکه نه زما ځان سره بوزوي زه به یې وینم لکه ډېرې خبرې به ورسره نه کوم خو ته به صرف ورته وایي چې دا یو سني عالم د تا لیده غواړي نو بیا د قسم وخوړي په الله د قسم وخوړم که مې ولیدو دی ناسو نو بس زه نن رافضي او شیعه شوم او بس چې څوک سنیان دي او ته به زه یم چې بوی راوړي سړی ناست هلته روزي به خو ته ما صرف بوزه ټیکټ هر څه به وایي هغه ورته یې ماتې خبرې هم ټیپ کړي دي ولګوم درته وایي اشیاء ورته وایي ماشومانانو په شان وایي ما خبرې ټیپ کړي دي هغه ویې لګوه ځه خبرې چې ولګولې نو هغه د قرآن دوه ایتونه د چې د بل چا د خولې نه ټیپ کړي یا په خپله چې د اواز لږ غټ راویستی هغه الله یې شرموي ګوره څنګه یې شرموي هغه ایتونه چې کوم وایي غلط وي او چې بس بیا به د چا خلاص کړی دغه سني عالم نه هغه به وي په مخه دغه مهدي دی د قرآن نه دی یاد د قرآن نشي ویلی د قرآن اخر کې چې تنګ هغه ویل کې دا خطا شی ما هغه بل کلیپ وي چې د بل موبایل کې پاتې شوی دی دا د دوی ګوره توغې نه دي دا ګوره دوی دین دی دا د دوی امام مهدي دی اوس هم دغه ځای کې ناست دی پروت دی او دا مولیانې وایي موږ یې خواله ورځو او موږ له وخت په وخت هغه نصیحتونه راکوي الله دې موږ د دوی د شر نه او د دوی د فساد نه دې الله موږ ساتي خبره ما دا کوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاک سړی دی نو الله ولا بیبي څنګه ورکړې ده پاک یې ورکړې عایشه رضی الله عنها پاکه ښځه راخاونې پاک سړی اولئک مبرؤون مما یقولون دغه کسان پاک دي دغه خبرونه چې وایي پسې دا پلیتان لهم مغفرة ورزق کریم دوی لره بخانه ده او رزق عزتمند دی ما تاسو کې چې الله د بې حیایي لارې بندوي نو اوس په دې کې تا ته وایي چې کور ته ورننوځي کوټې ته ورننوځي نو اول به څه کوې اجازت واخلي ولې ځکه چې فحاشي خو لا واقع شوې نه ده خو کیدای شي چې د دې د لاسې چلو شي فحاشي واقع شي دومره الله سبحانه وتعالی زمونږ حفاظت کړی دی څومره خوږ دین دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم مداخلیږي کورونو ته سوا د کورونو ستاسو نه حتی تستانسوا تر دې چې اجازت وغواړئ وتسلموا علی اهلها او سلام واچوئ په اوسېدونکو د هغې باندې لازم به اجازت اخلي که د مور پلار کوټې ته ورننوځي هم به اجازت اخلي یو کس راغی په رسول پسې یا رسول الله چې د مور کوټې ته ورننوځم بیا به م اجازت اخلم رسول زموتي ستا دا خوښه ده چې د مور لغړه ویني یا رسول الله نو بیا اجازت اخلي انسان څه پته لګي خو دا عادت په موږ پښتنو کې شته نشته کوټې ده ته د کوټې غم راغلی کور په دې منځ کې به راته ولاړي ته چې کمرې ته راوځي کاکا زوی به هم کور کې نشر کې ته کوم څه ټایم راغلی بس یې ورتېرېده به ما چې دوی کره به ورښکاره شو ور خو به یې ټکولی ظالم زوی دغه شانانه ننوت کور ته کوټه خو پرېږده چې کمرې ته دننوځي کمرې ته څوک اجازت اخلي کور ته به درننوځي ور کولاو نو ور خو کولاو د ور د کولاوېدو خو دا مطلب نه چې ته راننوځه ور وټکوه اجازت واخله درشم سلام واچوه دا طریقه ده نه ته اوس راننوتې اکثر داسې وشي چې سړي د کور نه بهر ته وتي دي څوک به مزدورۍ دی څوک دوکان ته تللی او ښځې په دې کور کې ګرځي را ګرځي نو ښځې چې کله خپلو کې نو لوپټه صادر یا د دې کې داسې اهتمام ونه کړي څه خبره نه وي او دا صحیح دی چې دی د کور ته راننوتی شي زموږ به وایي چې د ده حق دی چې د کور ته راننوځي او دا زنانه دی لیدیم شي یعنی دی د هغوی په د هغوی لپاره محرم حسابېږي هسې به داسې ووایو ځه بیا به هم دی څه کوي اجازت به اخلي خور به ضرور نه پرده کوي نه به کوي د هغوی په منځ کې خو پرده نشته که نه خو دا خور چې کور کې ګرځي مثال کې لوپټۍ یې ښودي ده کپړې چې دی نرۍ اچولي دي د کار دپاره د صفایي دپاره دا رور راننوځي نو ور دې وټکئ که نه مخکې
زه درشم ناغه په ځان باندې پرده او صادر او سره واچي به راځه. څومره شریعت زمونږ د کورونو حفاظت کړی دی چې ته داسې ښایسته دین چېرته دا اوس ځي کې لیدلی بل ځي کې دومره ښایسته قانون چې د بل مذهب کې لیدلی. دا د اسلام برکات دي او دا د اسلام هغه فواید دي چې کورونو ته ورننوځي څه به کې اجازت به اخلي. ښه اجازت به څنګه اخلي؟ سلام به اچي اجازت به اخلي. آیا در ننوځم بل چې ور وټکې د خپل نوم بخې رسول الله وسلم ته چې یو صحابي ور وټکو رسول الله ته من وي څوک وي انا زیم رسول الله انا څه شي زیم نوم والا زیم زموږ ټولو د عادت څه وایو زیم ورکړو کا ته تپوس هم کوي او څه شي وته ته تپوس کو زمان نه چې تپوس اوس څه بدلېږي یو سړی ستا په اواز باندې اواز راويستي ها دوکه ورکولی شي که نشي ورکولی بیا نو چې تا هغوی په عادت کې به دې باندې چې بهی نوم به اخلم زه نو بیا به ورکولی یو صحیح د حفاظت کې یو سړی راغی ستا په شان اواز زه زه ورکولی وکړه دا زه دا خو دوه ټکي د هر چا په اواز کې سړی راویستی شي هغو به ته ورکولی وکړي بل فساد به جوړ شي. نه دا د اجازت د اخیستو طریقه ده. ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون دا غوره ده ستاسو دپاره لعلکم تذکرون چې تاسو نصیحت واخلئ.